السلام علیکم ورحمت الله. کوم ملګري چې هغوی امتحان ورکړی وي او غواړي خپله نتیجه وګوري چې څومره نمرې اخیستي دي، نو تاسې به راشئ اول هغه د امتحان کوم لینک چې دی هغه به خلاص کړئ. هغې نه وروسته دغه اسم المستخدمه او کلمة المرور، یوزر نیم او پاسورډ دواړو کې به خپل رقم تسجیل ورکړئ. تاسو ته همداسې یوه صفحه کولاو شي، دغه د امتحان صفحه. د نه وروسته به تاسې راشئ خپل موبایل کې همدا درې ټکي دا به ووهئ، دا به د کمپیوټر سیز ته واړوئ. بیا به دا صفحه داسې زوم کوئ او دې ځای کې دا ستاسې نوم دی، دا سور خط باندې دوه چې لیکلي همدې سره تاسو خپل نوم باندې کلیک وکئ او بیرته به صفحه لږ هغه کوئ. یا دې کې دا ټیک مار او دا صحیح علامه چې ده دې فایل باندې دلته به کلیک وکئ. تاسو ته به هلته خپله نتیجه معلومه شي څو نمرې تاسې اخیستي دي.